سلامونه ملګرو، هیله ده روغ او جوړ به وئ. راته زه بیا هم تاسو ته نن ورځ د یو نوي ویډیو سره راغلم. هیله ده دا ویډیو مو د تیر په څیر د خوښۍ وړ وګرځي. ملګرو، دې ویډیو کې غواړو تاسو ته اتن نیټورک اکاونټ جوړول او د هغې KYC او د اتن نیټورک مکمله زده کړه تاسو ته درکو. اتن نیټورک هم یو د معتبرو نیټورکونو څخه ده چې امکان شته ډېر زر لانچ شي او ډېر زیات د ورځو کې ټرند کې ده، یعنې ډېر په کش روان ده. نو په دې ویډیو کې غواړو اتن نیټورک معرفي کړو. نو ویډیو درته نه اوږدومه، راځئ ځو د خپلې ویډیو په طرف. اتن نیټورک کې ملګرو د اکاونټ جوړولو لپاره لومړی به موږ د اتن نیټورک اپلیکیشن له پلی سټور ډاونلوډ کړو. سرچ کې به ورته اتن نیټورک ولیکو. دا ډول یو اپلیکیشن ده ملګرو، دا به ورته را ډاونلوډ کړو. چې کله مو را ډاونلوډ کړل همدې ځای نه به یې مستقیم راواز کړو. چې کله مو راواز کړ دا ډول یو اپلیکیشن موږ ته راوازیږي اتن نیټورک. لاندې کنټینیو آپشن به ووهو، بیا به کنټینیو ووهو او بیا به کنټینیو ووهو، بیا به ګیټ سټارټ ووهو او دلته به هم دا سپین رنګ اګری ان کنټینیو کلیک کړو. دلته اوس موږ کولی شو په 3 آپشنونو سره په دې کې اکاونټ جوړ کړو. جیمیل دا، ایمیل دا او فیسبوک د لارې. ملګرو آسان او راحت دا جیمیل یا ګوګل دا. په همدې تاسو کلیک کوئ، اوس تاسو جیمیلونه درته راوازئ. نو په خپل یو جیمیل به په دې کې اکاونټ جوړ کړو، ځکه جیمیل آپشن ډېر اسانه او راحت ده. زه راځم په همدې کلیک کوم، دلته مې په یو جیمیل کلیک کوم او اوس به ماته اکاونټ په دې کې جوړ شي. نو کلیک مې وکړو ملګرو، اوس دغلته ته اوس خپل اکاونټ جوړیږي. نو دغه د دوستانو اتن نیټورک کې په ډېر ساده ډول اکاونټ جوړ شو، څنګه چې وینئ. نو دوستانو اکاونټ مو په همدونه ساده ډول جوړ شو. اوس به یو مهم کار تاسو دا وکوئ چې رابشئ پورته په دغه سیټینګ نښه باندې به کلیک واخلئ. نو دلته به اوس ریفرل کوډ ورکوئ ملګرو. کله چې مو په سیټینګ کلیک واخیست دلته ګورئ اکاونټ انفارمیشن، په همدې به کلیک واخلئ. دا لاندې ګورئ، لاندې به راشئ، دلته وینئ ریفرل کوډ. که چا مخکې دې کې اکاونټ جوړ کړی او که څوک اوس جوړوي، که دا ریفرل کوډ مو تر اوسه نه وي ورکړی، د صفحه د سکرین ریفرل کوډ وینئ، یا به راواخلئ همدلته به یې ورکړئ او دا لاندې اپډیټ آپشن باندې به کلیک کوئ چې ریفرل کوډ مو یوز شي او په دې کې په KYC کولو کې کوم مشکل درته جوړ نه شي. نو دا کار چې مو وکړو بېرته به بیک راشو اصل اکاونټ ته. اوس نو دوستانو اکاونټ مو جوړ شو. اوس به دې کې مایننګ موږ څنګه کوو. مایننګ لپاره ملګرو 2 آپشنه به تاسو هر 40 ساعتو کې وهئ. یو دا ریسیو سی لیکلی، دلته به هم تاسو ته فری ټوکن درکوي، دا به هم هر 40 ساعتو کې وهئ. او یو به دغلته دا منځنی آپشن باندې کلیک وکوئ، دلته به هم تاسو دوستانو دغه کلیم آپشن په هر 40 ساعتو کې یو ځل وهئ، تاسو ته فری ټوکن درکول کېږي. نو دغه د دې د مایننګ طریقه. اوس راځو KYC څنګه کېږي. KYC د کولو لپاره به تاسو بیا هم په همدې سیټینګ باندې کلیک کوئ دوستانو، او دلته به دا ګورئ KYC آپشن، په دې باندې به کلیک واخلئ ملګرو. اوس به د KYC طریقه هم درته وښیم دوستانو. کله چې مو KYC آپشن وهه دا ډول یو صفحه درته راځي. دلته دغه 28 ثانیې ویډیو وي، دې کې هم تاسو ته KYC طریقه ښیي او زه هم اوس تاسو ته ښیم. KYC چې مو کلیک کړ دلته به دغه ټکی آن کړئ او دا کنټینیو آپشن باندې به کلیک واخلئ. کله چې مو دا وکړو دا ډول یو صفحه راځي. دلته به تاسو په همدغه آپشن باندې کلیک کړئ دوستانو، دا عکس چې ده. نو دلته به تاسو خپل یو عکس ورته اپلوډ کړئ، یا به هم د کامرې له لارې عکس واخلئ. دلته ګورئ 2 آپشنه درکړي، ګالري او کامره. په یو دانه به کلیک کړئ، یا له ګالري یا د کامرې له لارې لایف عکس به دې ته واخلئ. او چې کله مو عکس ورته سبمیټ کړو دوستانو، دلته به ستاسو عکس راشي او دا لاندې به تاسو اپلوډ آپشن ورته ووهئ، عکس به مو اپلوډ شي. کله چې مو دا کار کړو دا ډول یو صفحه راځي. دلته به ملګرو تاسو خپل مخ ورته سکن کوئ. مخ به مو په دا شکل سکن کوئ چې صرف خپل مخ به سکن کوئ، خپل د سر ویښتان او غوږونه به نه راولئ، یعنې خپل مخ به سکن کوئ. دلته ګورئ تاسو ته لیکلي چې دا ډول به نه کوئ. کله چې مو آماده شوئ نو ګیټ سټارټ آپشن به یا ګیټ سټارټ ویریفیکیشن آپشن به کلیک کړئ. دا ډول یو صفحه تاسو ته راځي. دلته ملګرو دا یو دایره ده، تاسو وینئ. په دې دایره کې به خپل مخ ورته رامخکې کوئ او صرف خپل مخ به سکن کوئ، د سر ویښتان او دا څیزونه به نه راولئ. چې دا مو ورته سکن کړه ملګرو، نو دغه ډول ستاسو ویریفیکیشن کمپلیټ کېږي او ویریفای اکاونټ مو ویریفای کېږي. کله چې دوستانو ویریفیکیشن کمپلیټ یا سکسسفول شو نو دلته ګورئ الریډي KYC درته لیکي، یعنې چې ستاسو اکاونټ KYC شوی. او همدا شان تاسو ته دغه ټیک مار هم درکوي، ګورئ د نوم سره مو ملکه ماته چې راکړې. نو دغه د KYC طریقه وه دوستانو. اوس راځم د اتن نیټورک مکمل سیستم تاسو ته تشریح کوم چې دې کې د آپشنونه څه په درد خوري. لومړی خو دغه د ټایمر آپشن ده. دا ټایمر څه په درد خوري دوستانو؟ دا ټایمر چې دا دوستانو دا په هره میاشت کې اتن نیټورک څه ده تاسو ته جیم ټوکن درکوي. نو دغه چې کله 0 کېږي ستاسو جیم ټوکن ATH ټوکنو ته اتومات بدلیږي. نو دا ملګرو دې صفحه کې نور خاص څه نشته. راځم دا سنګ والټ آپشن تاسو ته تشریح کوم.
د والټ برخه د ملګرو دلته ستاسو بیلانس ښیي. مثلا ما اصول شپږ یا ATH ټوکن یا اتن ټوکن دی او 4319 جیم ټوکن دی او دا نور ټوکن بیا 0 دی. نو دا ستاسو د والټ برخه ده او دغه لیون ټوکن چې د ملګرو امکان شته دا هم را روانه میاشت کې د دې مایننګ هم په دې اپلیکیشن کې شروع شي. او دا پورته آپشنونه ملګرو سند آپشن په واسطه تاسو کولی شئ بل چاته اتن ټوکن ولېږئ. څنګه به لېږئ؟ په سند آپشن کلیک کو، دلته ګورئ 3 آپشنه درکوي. په دې لومړي سره تاسو کولی شئ بل اتن اپلیکیشن ته ټوکن ولېږئ او په دې دوم تاسو کولی شئ اتن ګیمینګ خپل د گیم اکاونټ ته ډیپوزیټ وکوئ. او دا دریم بند د ملګرو اتن پروډکشن ته دا بند. نو زه راځم تاسو ته دا لومړي باندې کلیک کوم چې څنګه کولی شئ خپل اتن ټوکن بل چاته ولېږئ. دلته لومړی تاسو دوستانو ټوکن به انتخابوي، جیم لېږئ که ATH ټوکن. نو چې هر یو انتخاب که بیا د لاندې بیلانس د څومره، مثلا زه راځم ماکس ټول لېږم. دلته به تاسو اوس د مقابل شخص جیمیل ولیکئ، په دې ځای کې ایمیل یا جیمیل به ولیکئ او بیا به نور تاسو کولی شئ سینډ OTP ووایي، ستاسو جیمیل ته کوډ راځي او لاندې د سینډ آپشن په وهلو مقابل کس ته کولی شئ ټوکن ولېږئ. نو دا ریسیف آپشن کې ملګرو تاسو کولی شئ خپل جیمیل کاپي کړئ او چا نه که غواړئ اتن ټوکن ولېږئ نو د خپل جیمیل په ورکولو کولی شئ اتن ټوکن ولېږئ. هسټوري برخه کې هم ملګرو تاریخچه داسې څومره ټوکن مو ترلاسه کړي، څومره مو یا چاته لېږلي دلته دا ښیي. او وډرا برخه ملګرو، وډرا برخه دې کې د USDT کمیشنونو وډرا را روانه هفته کې شروع کیږي. نو چې سره USDT کمیشن وی کولی شي را روانه هفته کې تر سره کړي. نو دا فعلا بند او سټیک آپشن خو ملګرو سټیک باندې تاسو پیږئ په ټولو مایننګ اپلیکیشنو کې سټیک شته، دا هم فعلا په اتن نیټورک کې بند امکان شته ډېر زر راواز شي. نو دا ورځم دغه سټار غوندې آپشن چې دا څه په درخوي ملګرو کله چې تاسو دې کې کسان انوایټ کوئ تاسو ته د انوایټ کولو په سر فری جیم ټوکن درکوي. مثلا ګورئ 1500 ما ته راکړي، 1.5 بیا راکړي. تاسو به دا څنګه ترلاسه کوئ دغه آپشن به ووهئ او دلته به راشئ تاسو ته ریواર્ډونه درکوي. دا ګورئ ریواર્ډونه ما ټول کلیم کړي. نو تاسو ته به دا په سپین رنګ کې وي چې په دې کلیک کړئ تاسو ته فری جیم ټوکن درکوي. دغه آپشن ته هم راځم. دلته ملګرو خاص څه نشته، ستاسو ریفرل کوډ دا او دلته چې تاسو څومره کسان انوایټ کړي. ما 9 کسان انوایټ کړي، اول لیول کې 15 او دوم لیول کې 14. نو دلته ستاسو ریفرل کوډ دا چې کولی شئ د دې په شریکولو نورو سره او انوایټ فرند وکوئ. نو دا ملګرو خاص نور څه پکې نشته ده. او د نوټیفیکیشن آپشن کې دلته تاسو ته نوټیفیکیشن راځي او د سیټینګ آپشن بیا درته هم دلته یو څه نور آپشنونه دا هم درته معرفي کوم. اپګریډ آپشن د ملګرو په اپګریډ زه بله ویډیو جوړوم، په دې به مو مکمل پوکم. او همدا شان دغه خط څه په درد خوري دا لیول چې لیکلی دا ملګرو لیول د تاسو چې څومره جیم ټوکن دی کې یا ATH ټوکن راټولوئ ستاسو لیول پورته ځي. مثلا زه اوس 11 لیول کې ما ته 2006 ټوکنو پورې راجمع کې ته 12 لیول ته پاس کوو. د لیول ګټه دا ده چې څومره مو لیول پورته ځي مومره تاسو ته په سات کې ډېر جیم ټوکن درکوي. او اکاونټ انفارمیشن دا خو مې درته وویل مخکې هم بیا هم پې کلیک کوم. دلته ملګرو تاسو کولی شئ خپل اکاونټ ته عکس اپلوډ کړئ. دلته ستاسو د اکاونټ نوم د کولی شئ ایډیټ کړئ، دلته ستاسو جیمیل ښیي، دلته ستاسو نمبر او دا لاندې مې وویل که یوز انوایټ کوډ آپشن لرئ نو انوایټ کوډ هم ورکړئ او انوایټ کوډ آپشن مو هم کمپلیټ کړئ. نو دا ملګرو نور راځم دا نور آپشنونه تاسو ته درته ښیم. دې نه بیرته وځم، لاس مې ولګېد. راځم دا آپشن لینکډ اکاونټ دا څه معنا. دلته ملګرو تاسو کولی شئ اتن نیټورک سره خپل د فیسبوک او د ټویټر اکاونټ لینک کوي. څنګه به لینک کوئ؟ خپل د فیسبوک پروفایل پیج لینک یا هم د ټویټر لینک به راواخلئ، دلته به یې ورکړئ او اپډیټ آپشن وایي ستاسو اکاونټونه هم لینک کېږي. خو دا اجباري نه ده، مثلا خپله خوښه مو لینک کوئ. دلته هم ژبه د اتن نیټورک ته ژبې بدلوی سي، انګلیسي، اردو، فرانسوي، ترکي هره ژبه ورکوی شي. نو دا ملګرو خاص نور دی کوم څه نشته. ټویف آی آپشن همغه د ټویف ای یا که څوک مثلا غواړي خپل د اکاونټ سیکیورټي یا امنیت پورته کړي نو په دې به کلیک کړئ. دلته تاسو ته د ګوګل انډیکیټور کوډ درکوي چې کولی شئ ګوګل انډیکیټور هم اتن نیټورک سره وصل کړئ. چې زه هم دې کې ګوتې نو هم چینج پاسورډ کې کولی شئ خپل اتن نیټورک که چا په ایمیل جوړ کړئ خپل کوډ بدل را بدل کړي. او لاندې نور کوم خاص پکې ملګرو څه نشته ده. اباوټ اتن نیټورک د اتن نیټورک معلومات دی. یوز ګیوټس په دې آپشن کې ملګرو دلته یو څو ویډیو دي چې د خپل اتن نیټورک اپلوډ کړي او پورته ورسره لیکلم چې دا ویډیو دي چې مثلا د KYC کولو ویډیو، د ریفرل کوډ کارولو ویډیو ده پکې او همداشان د اتن نیټورک یوټیوب ده. نور خاص څه نشته. سپورټ آپشن کې که کوم مشکلې دي په وهلو کولی شئ اتن نیټورک سپورټ ته میسج وکړئ. دلته ګورئ فیسبوک، ټیلیګرام، ټویټر د ټولو لارې کولی شئ میسج وکړئ. او نور خاص څه پکې نشته ملګرو.
ورژن د اتن نتورک او لاندې ساين اوټ آپشن ده. نو اس هم په دې کې نشته، خلاص دغه د اتن نتورک مکمل معلومات او مکمل کارو. هله د ویډیو ډیره اوږده شوې نه وي. د اتن نتورک په باره کې به موږ نورې ویډیو مولرو چې څنګه دینه یو جی ټي وی ډراکو او څنګه په دې کې خپل ګټه 300% پورې زیاته کو بوست 300% برخه باندې هم درته ویډیو جوړ. نو دا غزمن ویډیو ویل د خوخي وړ مګرځي دوی تر بیا مو په خدای سپارم. د خدای پامان.